درنو لیدونکو، نن درته د واده په اړه مفید مطلب لرم. هیله ده ویډیو تر پای را سره وګورئ. د واده مخکې باید دا خبرې په یاد ولرئ. اول، ځینې کسان فکر کوي چې که واده وکړي نو خوشحالي به یې د تل لپاره ملګري شي، خو ګډ ژوند ښه او بد وختونه دواړه لري. په هر ډول شرایطو کې یو بل ته لاس ورکړئ، ستونزې سره تقسیم کړئ او خوښۍ شریکې کړئ. دوهم، یوه میرمن یا یو خاوند هیڅ وخت نشي کولی یو د بل ټولې اړتیاوې پوره کړي. که غواړئ یو ګډ ژوند کې مو زیاته خوشحالي په نصیب شي، نو اړ یاست چې دا حقیقت قبول کړئ. دریم، دا هم باید ومنئ چې په ګډ ژوند کې ډېرې ښې او ډېرې بدې ورځې دواړه راځي. کله چې د غم ټغر هوارېږي یا مشکلات راځي، په حل کې خاوند او میرمن دواړه مسؤلیت لري. ټول بار یوه کس ته پرېښودل د ګډ ژوند په اړیکو تر منفي اغیزو سربیره د یو شمېر نورو مشکلاتو سبب هم کیږي. په ګډ ژوند کې چې هر وخت له مشکل سره مخ کیږئ یا فکر کوئ چې تر رواني فشار لاندې یاست، ستونزه مو له میرمن سره شریکه کړئ. که برعکس میرمن مو له کومې ستونزې ځورېږي، ډاډ ورکړئ او ملاتړ یې وکړئ. هیڅ مشکل ته هم اجازه مه ورکوئ چې ګډ ژوند مو تریخ کړي. او څلورم دا چې تر واده وروسته میرمن او خاوند دواړه باید د بهتره ژوند لپاره پوره ځان ستړی کړي او هر یو 100% کار وکړي تر څو ښه ژوند ولري او عواید یې لوړ شي.